د پنجاب کالج ګارډ چې دی نو مکمل طور باندې رها کو 2.5 سټوډنټان چې دی نو هغه گرفتار کړل او نور گرفتاری ملګرو حالت مکمل طور باندې خراب دي په پنجاب کې چې کومه واقعه د جنې سره راغله دغه نه پس چې دی نو حکومت چې دی نو هغه ګارډ چې دی نو هغه چې دی نو رها کوي چې دی په نسو مقدمات نشته دغه نه پس چې سټوډنټان چې دی نو هغه گرفتاری مکمل طور باندې حالات خراب دي او چې هم په سوشل میډیا باندې ویډیوګانې ورچیل دي نو هغه کوم کوشش کوي دغه د وجه نه چې دی نو هغه چې دی نو هغه سټوډنټان چې دی نو مخ ته راولي چې کومه توړ پوړ کړل نو هغه چې دی نو گرفتاری حالات درې چې دی جنې ته انصاف نه ورکړل کېږي ملګرو تاسو سره جنې سره غلط کار شوی او دغه نه پس چې دی نو ګډ چې دی نو هغه گرفتار شو او د پنجاب حکومت وایي چې دا واقعه نه ده راغلې بس سټوډنټان وایي چې دا واقعه راغلې ده د جنې چې دی نو مکمل طور باندې ختمه کړې ده نو اوس چې حالات مکمل طور باندې خراب دي بل طرف ته پکې هغه سیاست هم شروع کړ هغه دا خبره په پی ټی آی باندې ورلې چې دا پاکستان تحریک انصاف چې دی نو دا کوي او د بدنامۍ لپاره کوي او پاکستان تحریک انصاف چې دی نو هغه وایي کنه چې دا پنجاب چې دی نو دا جنې ته انصاف نشي ورکولی نو حالات مکمل طور باندې بل سټوډنټان چې دی نو احتجاج باندې احتجاج کوي او حکومت چې دی نو سټوډنټان چې دی نو مکمل طور باندې چې دی نو هغه گرفتاری حالات بل شان روان دي پته نه لګي پاکستان کې انصاف چاته ملاويږي بالکل چاته انصاف نشي ملاوېدلی هسې افسوس خبره ده که ته سوچ وکړې کنه د جنۍ سره زیاتی وشو په ټول سوشل میډیا باندې چلیږي په ټوله دنیا کې چلیږي او د جنۍ ته چې دی نو انصاف نه ملاويږي حکومت چې دی نو دا خبره پټوي مکمل طور باندې چې دا سره واقعیا نه راغله حکومت دا خبره کوي چې په دې کالج کې د سره داسې واقعیا نه راغله داسې جنۍ سره د سره واقعیا نه راغله بل طرف ته سټوډنټان وایي چې داسې واقعیا راغلې ده او جنۍ مکمل طور باندې د دنیا نه تللې ده نو اوس په دوه خبرې چلیږي کنه سټوډنټان چې دی نو احتجاج باندې احتجاج کوي حکومت وایي چې کنه چې دا واقعیا د سره نه راغله نو په کمنټ سیکشن کې ووایي چې دا څه حالات روان دي یا دا واقعیا راغلې ده او کنه ده موږ هم په دوه ځای کې ایران کو چې حکومت وایي چې نه راغل او بل طرف ته سټوډنټان په احتجاج باندې احتجاج کوي و چې دا واقعیا راغلی د جنۍ سره زیاته شوی دي ته د انصاف میلاو شي یو طرف ته پی ټی آی والا وایي کنه چې دې ته دیو انصاف نشي ورکولی او پنجاب حکومت وایي بلکې هغه وایي چې کنه چې دیو پی ټی آی والا دا هر څه کړي دي نو هسې تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دا چا کړي دي جنۍ ته انصاف نشي ورکولی نو نور خلک پکې هغه پکې واراچوي تاسو په دې خبره کې څه وایي نو ویډیو ضرور شیر کړئ د نور ملګرو سره او کمنټ